बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम زما ګران خوږه ملګرو چرته چې وایي ښاد او آباد اوسئ دا وخت تاسو ته راغلم دې وخت یقینا چې اوس 9 بجويږي 9 ته ټایم نږدې دی خو د پی ټی آی چې کومه درنه وه اډیاله جیل مخې ته اډیاله جیل مخې ته نه ډېر لرې وه ولې چې ډېر زیات مخکې نه رکوټونه جوړ کړي شوي دي مخکې نه هر څه سیل کړي شوي دي هغه څه صورتحال دی په هغه خبره کوو خو بل نوې خبر چې کوم تاسو ګورئ چې کنفرم شو مخکې نه دا خبر هغه خو اوس بالکل کنفرم شو خبرې مخې ته راغلي دي علي امین ګنډاپور چې کله نه وزیر الله سیټ نه لرې کړی شوی دی هغه پارټۍ نه ځان خپله باندې لرې کړی شوی دی ایون دې پورې چې پارټۍ ته اوس د جلسو په حوالې سره رابطه شوی نه ورته فنډینګ ورکوي او نه پارټۍ میټینګونو ته راځي او نه هغه باقاعده توګه یو قسم ځان یې سیټ لاین ته کړی دی هغه مینس کې څه خبره ده څه خبرې ته راغلي دي او باقاعده هغه نارکشي اختیار کړې ده په دې حوالې سره هم تاسو سره تفصیل درکو چې هغه څه وجوهات دي یا وجوهات خو خیر پته ده خو اوس کېږي څه لګیا پارټۍ سره او بل پارټۍ پارلیماني چې کوم لیډرز دي په هغه مینس کې ډېر زیات فیصلو کې خبرو کې یعنی فیصلې اوس نشي کوی ډېر زیات اختلافات دي په دې اړه باندې دا تازه ترین تاسو سره شریکوم اول به راشو اډیاله جیل مخې ته درنه تقریبا بس 5 شپږ غنټې هغه خپل زور نه وکړه د کې درې وړې خویندې هم د عمران خان راغلي وي هغه نه علاوه بریسټر ګور هو او سی ایم چې کوم دی سهیل افریدي هم دا شمینا خان او شفیع جان او دغه شان کابینې غړي هم راغلي او ورکر هم تقریبا دغه 200 تعداد کې ورکرز هم موجود وو چې پولیس سره هغې لږ زورنیم هو کې د اډیاله جیل دا ډېر لرې فاصلې کې چې کوم ناکې لګولی شوي په هغه ځای باندې هغو درنې خپل هغه ورکو خو وخت ماښام 5 بجې ختم شو هغه نه پس هم هغه درنه جري وه خو اوس هغې چونکې یخنیم شوه یخ موسم هم دی نو هغه خپل علمتي درنه ورکه خو ملاقات ته خان صاحب ته پرې نه ښودل شول بل طرف ته سرکري چې کوم ټیم و د ډاکټرانو هغه خان صاحب ته پرېښودل شو هغه مجبوراً ده چې هغه کې دغه صورتحال وي چې هغه عدالت رپورټ غواړي د هغې میډیکل او ژمنې هغه چې کوم ټیم مقرر شوی دی هغه ته د ډاکټرانو هغه ټیم ورسره باقاعده میلاو شو نو طرف نه دا خبر نه و چې خان صاحب بالکل صحتمند دی او په دې حوالې سره نور څه خبرونه ډاکټرانو باندې هم ډېر سخت بندیز دی نشي ورکولی خو بهرحال صورتحال دا دی بل دغه سچویشن کې اوس خبره دا کیږي چې دغه ځینه خان صاحب بدل کو جیل منتقلي وکړو ولې چې دلته خطره ده او خطرې نه علاوه دغه درنې او دغه شانتې صورتحال او تاسو ته مې وختي په ویلا کې ویلي چې هغې علاقې خلکو هم درخواستونه ورکړي دي چې دلته مونږ ته مشکلات دي نو دغه مشکلاتو له وجې اوس یقینا چې دا یو جوړیږي چې خان صاحب یا سکر ته یا منځ جیل بلوچستان ته یا صحیحوال چې کوم دغه 3 پوینټونه ښیي چې اوس دې ته منتقل کي په دې باندې هم خیر هغه کېږي خو بل طرف ته یو بل خبره هم منځ کې زه کومه چې دغه ویل کېږي چې د خان صاحب پارټۍ یا خان صاحب د ام کیو ام لکه الطاف 2 هغه وکړو ام کیو ام ته تحریک انصاف کې اسمان ځمکې فرق ده د تحریک انصاف هیڅ وجود نشته بغیر د عمران خان نه که تحریک انصاف نوم ته لرې کې عمران خان دی یا څه دی ټول ورکرز یا څومره هغه دي هغه صرف د یو نوم منې دي عمران خان منې دي که هغه څومره قیدین دي یا څه دي دا تش نامو هغه دي د قیدینو هیڅ حیثیت نشته اوس خبره پکې دا ټول نه زیات کنفیوژن دا دی کنې وخته به دا بټواره د کوشش هم وکړو لکه پروس خټک کې لرو کو بټوارې کوشش وکړو دغه شانتې نور هم اوس څوک هم چې عمران خان طریق کړی دی سیرته کړی دی هغې حیثیت هغه ورکر چې کومه خپل یو هغه دی هغه صرف عمران خان پورې محدود دی بل A to Z چې څوک هم وي دا نتھنګ دي نو دې وجې نه دغه ځای کې غټ کنفیوژن صرف همدغه دی چې واحد د عمران خان دی دلته کې ام کیو ام صورتحال نشي جوړېدلی یا ام کیو ام وایي چې کوم پاکستان او کوم لندن دې نه دا شیز نشي جوړېدلی او البته چې کوم لیډرشپ دی یا استعفاګانې دي لکه دا علي امین ګنډاپور باندې خبره کوو چې علي امین ګنډاپور اوس پارټۍ نه ځان لر کړی دی علي امین ګنډاپور ته اسټیبلیشمنټ طرف نه یا نورو مقتدر علاقو د حلقو طرف نه ډېر افرونه هم شوي دي خو هغه هم اندې یېرې کې دا که زه ډېر افر ومنم نو زه بیا
پرې سټه غونتې به زیرو کې هم نو دی وجې نه الیمین ګنډپور به صرف د یو هغه نیولې ده چې ما شرمندګي شوې ده چې بغیر ما بلکې ما صوبه هم ښه چلوله احتجاجونه مې هم ښه کولو او هغه باوجود زه پارټۍ نه لرې کړی شوی یم نو نه هغه نه سی ایم سیټ نه نو دی وجې نه هغه بالکل نه په پارټو اجلاسونو کې نه په څه کې نه څه کې هغه بالکل شرکت نه کوي هغه وجه هم دا ده چې هغه نه اوس چې کوم دغه جلسو ملسو سلسله روان شو امین ګنډپور سره رابطه شو هغه هم ډېرې پیسې وګټلې خو هغې د پارټۍ فنډینګ پارټۍ ته فنډ ورکولو نه هم انکار کړی دی دا یو هغه ده اوس رضو د تازه صورتحال کې چې دی وخت کې چې کوم خبرې کیږي خاص کر د مختلف ذرایو نه کیږي چې ګورنر راج یا د صوبې کې کوم حالات پیدا کوي یا کوم نمونه هغه روان دي خو هغه باندې غور او فکر روان دی هغه ته خو یا خبره تللی نه ده خو هغه په صورتحال هغه ته ځي چې کله ښه یو کچړی جوړ کړي په صوبه کې نو هغه ته د الله خیر وکړي خو فلحال ما تاسو سره دغه دوه خبرونه زه شیر کړم علي ګنډپور صورتحال او دا تازه ترین او تاسو چرته چې ښاد او آباد اوسئ او چا ملګرو سبسکرایب کړی نه یم نو او نه خواست دی چې چینل لازمي سبسکرایب کړئ خپل مینې اظهار وکړئ